والحمدلله شهید مفتی سردار علی حقانی چې جمعیت څومره سپورټ کړی دی بغیر د عهدې نه به بل ملا نه وکړي د ختم نبوت څومره دفاع کړې ده بل ملا به نه وکړي د مجاهدینو افغانستان امارت اسلامي افغانستان چې څومره دفاع مفتی سردار علی حقانی کړی بل ملا به داسې نه وکړي صرف مفتی سردار کړی وه او مفتی سردار په میدان باندې ولاړ و چې کله د افغانستان خبره وکړله افغانستان د قربان شو او کله مفتی سردار خبره وکړه چې ته په موبایل کې گیم کوې او ته چې وله او ورته بس مړ شم که ډېر شوق دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته چې تا ته څه ډزې وښیم هغې خبرې باندې مفتی سردار د افغانستان څومره خلکو کنزل کړي دي تاسو نشته پته جواب راکړه کنزل یې کړي دي که نه دي ورته کړي په افغانستان کې امریکا وکه نه وه جواب راک مه یارېږو مړه وکه نه وه په افغانستان کې امریکا وه والحمدلله مفتی صاحب د مجاهدینو طالبانو دفاع کړې وه الحمدلله مجاهدینو ته الله دومره طاقت ورپوره امریکا یې ټیټه کړله او ته چې دلته راشې او ته چغې وایې داسې کب ته مړه حق ته به حق وایم که مې سر جدا له تنه شي حق ته به حق وایم که مې سر جدا له تنه شي او حق ته به حق وایم که مې ګډه له وطنه شي حق به وایو انشاءالله حق به وایو به مفتی صاحب ما ته په ژوندانه کې خپل لقب راکړو دا به په ما باندې اعتماد و خو ما ته خدای خوند نه راکوي زه عاجز فقیر ملنګ سړی یم ما مفتی صاحب مخکې دفاع کړې وه نه یې کوم او په مستقبل کې به د مفتی صاحب په نقش قدم زندګي ته قسم په خدای که خپل پلار نه تور کوو چې بیا پلار نه منم انشاءالله مفتی صاحب په نقش قدم زندګي ته وکړه انشاءالله ته به وایې تا د پلار خبره وکړه مفتی صاحب د نبي اسلام په نقش قدم زندګي ته راو عالمان موجود دي پیغمبر سره د مور او پلار نه مینه به زیاته کوو که نه به کوو زیاته پکار ده که نه پکار پکار ده که نه پکار جواب مونږ زیات پکار ده که نه پکار مور او پلار نه دا خور ورور ټولو نه پیغمبر سره مینه زیاته پکار ده که نه ده پکار پکار ده که نه ده پکار یو سړی چې وفا شي او هغې ته عهده پاتې شي د عادل منصب مشر وي خو زه تاسو ټولو ته وایم دا میډیا ول دا ریکارډ کو ورکړو مفتی صاحب ما ته په ژوندانه کې ویلي ول چې ته به ما نایب الاولونه موجود دي بالا ویډیوګانې موجود دي خو زه نه دوه مشر یم زه د مفتی سردار علی حقانی صاحب خاندان یو ادنا خادم یم ما ته خدمت ښیي او انشا دا ثانیه توجه نه ده دا مفتی سردار علی حقانی صاحب المعروف څه شی وه الله دې دا زوی به عمل عالم حافظ وکړي ټولو امین زندګي پته نه لګي دلته خلک چغې وایي داسې ده چې دا له لاسه هېڅ نه قسم په الله کېدای شي د ما خبرې زنانه اوري ډېرو زنانه کم درته کړي په چړا به نه شي وایي مفتي صاحب دنیا نه لري چېرته خو راشه ډېر هغه مشرانو زنانه چې په موبایل کې جړا کړې ده چې مفتي صاحب دنیا نه لاړه ته زموږ مفتي صاحب په شان زوی لږ خو راشه چې د زړه به درباندې څه شي هغه مشران سپین ږیري قسم په الله لا اله الا الله محمد رسول الله پرون ماسخوتن ما بیان په کرک کې کړی ده ما چې کله بیان وکړو یو بوډا سپین ږیری راوته وایي قسم په الله د مفتي سردار وسواس په در باندې مات شو وایي ته څوک یې وایم زه ثانیې توجه موسی په ژوندانه کې خپل نه کوم ویل هغه په شان دې بیان کوو نو ما ورته څنګه تا مینه وه وایي قسم په الله زموږ کور کې ماشومانو سپین ږیرو زنانو ټوله جوړل چې مفتي صاحب دنیا نه تللی ده اوس چې زه دا کار نه کوم تاسو نه تپوس کوم بل به څوک کوي